په کال 1952 کې د انالیز میشل په نوم دا نجلۍ د جرمني په یو کلیواله کورنۍ کې وزیږېده. د دې هم ماشومتوب لکه د نورو عادي ماشومانو له خوشحالیو ډک و. خو 14 کاله وروسته یوه ورځ په ښوونځي کې په ناڅاپي ډول بېهوشه شوه. د انالیز ټولګیوالو ویل چې د سترګو ترڅنګ یې ټول بدن په لنډه شیبه کې یو یروونکی شکل جوړ کړ او بېهوشه پرېوته. تر دې یروونکې پیښې وروسته انالیز د والدینو لخوا روغتون ته وړل کیږي. خو د هغه وخت له راپورټونو څخه معلومیږي چې انالیز هیڅ ډول ناروغي نه لرله. خو له دې سره سره ډاکټرانو انالیز ته د اپلیپسي عصبي ناروغي تشخیص ترڅنګ درمل ورکوي. خو پر ځای د دې چې حالت یې ښه شي برعکس ورځ تر بلې خرابېده. دا ډول ځورونکې حملې پرې لا زیاتې شوې او ډیر ژر یې نورې ذهني ستونزې هم پیدا کړې. په یاد ولرئ چې د انالیز میشل په ژوند په کال 2005 کې د هالیووډ لخوا یو خورا مشهور فلم جوړ کړل شو. په داسې حال کې چې هالیووډ هر کال بې شمیره فلمونه جوړوي خو دې فلم خورا زیات توپیر درلود. تر ټولو زیاته د حیرانتیا خبره پکې دا وه چې د فلم په پوسټر لیکل شوی و چې بیسډ ان ا ټرو سټوري، یعنی په رښتینې کیسه جوړ شوی فلم. دا په تاریخ کې د شیطانی ارواحو لخوا په انالیز تر ټولو وحشانه حمله وبلل شوه. په روغتون کې انالیز ته د شپې له مخې عجیب یروونکي غږونه اورېدل کېده، داسې لکه یو ناپېژندل شوی شی چې ورته خبرې کوي. کله به یې داسې احساس کوو چې څوک یې څاري یا د خوب پر مهال پرې فشار راولي. انالیز خپلې کورنۍ ته بیا اعتراف کوي چې په بدن یې شیطانان ننوتلي او سخته یې ځوروي. خو بل خوا ډاکټرانو دا یو رواني ناروغي بلله چې په نړۍ کې شاوخوا 50 میلیونه خلک ورته رواني ناروغي لري. خو د انالیز کیسه نه بلکې د انالیز کیسه خورا يرونکې او بدله وه. اوس انالیز او کورنۍ باور نه درلود چې دا د یو رواني ناروغي وي، بلکې دوی باور درلود چې دا یو شیطانی حمله ده. او دا هم په یاد ولرئ چې په لویدیځي هوادونو کې د دې ډول پیښو عاملین شیطانان بلل کیږي. هو به هو لکه موږ چې پیریان یادو، لکه مثال په پلاني سړي باندې پیریان ناست دي یا پرې پیریان ننوتلي دي. د دې لپاره چې د انالیز روح له دې بلاو څخه خلاص کړي، دوی د عیسوي عقیدې باور له مخې د کاتولیک کلیسا مرستې ته مخه کړه. کلیسا د انالیز لپاره د اګزورسیزم یا شیطان باسلو ځانګړي مراسم تصویب کړل. دوی دوه عیسوي کاهنان دې دندې ته وټاکل چې په انالیز باندې د 2 میاشتو لپاره مذهبي عبادتونه وکړي. خو دې عبادتونو یا باورونو هیڅ بدلون را نه وړ، بلکې د انالیز حالت لا زیات پسې خراب شو. انالیز داسې څه اوریدل چې هیڅ چا د مخه نه اوریدلی، او هم یې داسې څه په سترګو لیدل چې هیڅ چا نه ولیدلی، او بیا په سختو غوږونو کې ورته ویل کېدل چې ته لعنتي یې. دا چې انالیز د مخه لا په یو عیسوي مذهب لرونکي کورنۍ کې زیږېدلې وه، له همدې امله د دوی یو عبادت داسې دی چې باید یو شخص پکې په ګونډو کېناستل شي. د ټلګراف ورځپاڼې یو راپور له مخې انالیز دا عبادت د ورځې 600 ځلې تکراروه، او دا عبادت دومره سخت و چې لامل یې د ګونډو پوستکي څیرې شول. انالیز به د هرې مذهبي غونډې پر مهال له خپل ځان سره د ژور خفګان د پیچلي حالت سربیره سخته مبارزه کوله، او ویل چې 6 شیطانان زما بدن ته راننوتلي. لومړی یو لوسیفر چې عیسویان یې د شیطانانو مشر بولي، دویم یهودا اسخریوطي چې عیسویان یې لوی خاین بولي، دریم نرون یو ظالم رومي امپراتور چې د مسیحانو په ځورونو مشهور و، څلورم کین چې د خپل ورور هابیل قاتل بلل کیږي، پنځم هټلر د جرمني مشر د دویمې نړیوالې جګړې عامل، شپږم پلیشمن یو فاسد کاتولیک چې په نافرمانی او بد اخلاقی تورن شوی وو. نه یوازې دا بلکې انالیز به د شپږو واړو یاد شویو کسانو په ژبه خبرې هم کولې. د انالیز د تشخیص په وخت له هغې څخه په روغتون کې په هغه وخت کې د ثبت شوي غږ څخه اوس هم معلومیږي. Ja, ich dachte, die anderen damit die nicht mehr gekommen zu. Nein, ihr Klötze! Er war mir Klötze! Oh, so down, er will auch nicht tot! Die Ruhe gibt nur da oben! Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen. Ich hab ein Bruder schlagen! Die Trübe bleibst du variieren! هغه به په نورو نامعلومو ژبه هم خبرې کولې. Ich spreche das so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib.
خپل بدن به په سخت وهلو سره ټپي کوو. په همدې حالاتو کې یو ورځ د میز لاندې ننوځي او تر 2 ورځې پورې د سپي په څیر غپل. د نورو يرونکو عادتونو ترڅنګ د مړو شویو حشراتو او مرغانو په خوړلو پیل وکړ. د دې سربېره له عادي خوراک او څښاک څخه انکار کاوه. د انالیز مشل داسې پیچلې حملې وی چې نه پرې ډاکټران پوهېدل، نه د کلیسا کاهنان او نه یې کورنۍ. د درملو او اګزورسیزم یعنی شیطانی ایستلو مراسمو پر لپسې هڅې ناکامې شوې. انالیز په داسې حالتونو کې راګیره وه چې د طبیعي ناروغۍ او روحاني نیول دواړه ورته منسوبېده، خو هیڅ یو لوري یې په ډاډ سره تشخیص او حل نشو موندلی. انالیز د دوامداره حملو له عجیبو غږونو او تاوتریخوالي ډکو چلندونو سره مخ وه چې هم یې روغتیایي او هم یې مذهبي هڅې په مخ کې بې ځوابه پاتې شوې. د شیطانانو ایستلو لپاره د اګزورسیزم وشپېته مذهبي غونډې ترسره شوې چې هرې غونډې 2 ساعته دوام کاوه. خو برعکس د انالیز بدن د خوراک څښاک نه کول له امله نور په بشپړه توګه کمزوری شوی و، دومره چې وزن یې تر 32 کیلوګرامه پورې راورسېد. انالیز مشل یوه ډېره مذهبي نجلۍ وه چې په خپل ژوند کې د بشپړ عقیدت هڅه کوله، سره د دې ځان ډېر ګناهګاره باله او باور یې درلود چې باید د خپلو ګناهونو لپاره سختې سزاوې وزغمي، ځکه فکر یې کوي چې د کړاوونو له لارې به د ځان او نور لپاره نجات ترلاسه کړي. بالاخره انالیز مشل د 1940 کال د جون په اوله ورځ په 30 کلنۍ کې په ډېر دردناک حالت کې مړه شوه. د سخت لوږې او اوبو کمښت له امله ډېره ضعیفه شوې وه. مړینه د روحاني او طبي نړۍ ترمنځ د سختو شخړو او پوښتنو سبب شوه. د انالیز مړینه د ټول جرمني لپاره په یوه لویه شخړه بدله شوه، ځکه ډاکټرانو ویل چې دا یوه ذهني ناروغي وه او د کورنۍ غفلت له کبله مړه شوه. خو کاهنانو او کورنۍ ویل چې انالیز په روحاني جګړه کې ښکېل وه او د همدې جګړې له امله خپل روح قرباني کړ. په دې پیښه کې شامل کسان د انالیز والدین او 2 کاهنان تر محکمې هم راکش کړل شول. دوی په غفلت او وژنې تورن شول. محکمې هغوی مجرم وبلل خو یوازې مشروط قیدي ورکړ. تر نن ورځې پورې د انالیز مشل کیسه د ساینس او عقیدې ترمنځ د یوې سخت لانجمنې پیښې استازیتوب کوي. آیا دا یوازې یوه ذهني ناروغي وه که داسې پټ ځواکونه هم شته چې زموږ له پوهې څخه لوړ وي؟ د دې پوښتنې ځواب هیڅ کله روښانه نشو، خو یوه خبره حتمي ده، ځینې کیسې دومره یارونکې وي چې تل په ذهنونو کې پاتې کیږي. د انالیز مشل دا پیښه د نړۍ په کچه یو له خورا حیرانونکو او یارونکو پیښو څخه وه. خو دا یوازینۍ پیښه نه وه، بلکې په کال 1944 کې د مایکل ټایلر په نوم یو برتانوي شخص هم د مذهبي او ذهني کشمکش په یوه دردناکه پیښه کې ښکېل شو. له ذهني ګډوډیو او د شیطاني موجوداتو تر مسلط کېدو وروسته له خپلې مېرمنې کریسټین سره د یوې مذهبي ډلې مرستې ته لاس ونیو چې موخه یې د هغه روحي درملنه وه. په دې بهیر کې پر هغه د اګزورسیزم مراسم ترسره شول. ویل کېږي چې له ټایلر څخه 40 شیطانان وایستل شول. د دې ادعا ترڅنګ چې 3 شیطانان چې نومونه یې وو تاوتریخوالی، لیونتوب او قتل په ټایلر کې په دایمي توګه پاتې شول. د دې مراسمو څخه 2 ساعته وروسته مایکل کورته ستون شو او د رواني بې ثباتۍ په یوه وحشتناکه څپه کې خپله مېرمن په ډېر بېرحمانه ډول ووژله. د خپلې مېرمن بدن یې په داسې وحشتناک ډول وځپه چې مخ یې پرې وشکو او ژبه یې ترې راوایستله. 2 ساعته وروسته پولیسو په داسې حال کې ونیو چې په تن یې کالي نه وو او په بشپړه توګه بربند او په وینو لړلی وو. دې پیښې هم په برتانیا کې جدي شخړې راپورته کړې، ځکه چې د مذهبي مراسمو او رواني ناروغۍ ترمنځ اړیکې تر پوښتنې لاندې راوستې. اوس تاسې په دې اړه څه فکر کوئ؟ د انالیز ستونزه به د دوی پر وینا روحاني ستونزه وه یا رواني ناروغي؟ په کمنټ کې مې د خپل نظر لیکلو ترڅنګ د اړوندو معلوماتو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.